څو مهم تازه او لنډ خبرونه. ښه راغلاست لیدونکو، د ویډیو تر اخره زموږ سره اوسئ او دا لنډ خبرونه تر پایه وګورئ. لومړی خبر: ولسمشر محمد اشرف غني او میرمنې نن مازدیګر له هغو افغان لوبغاړو سره چې د ترکیې اولمپیک نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی و په پارک کې کتلې دي. دوهم خبر: افغان ځواکونو د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه اړوند د صافیان سیمه کې پر طالبانو هوایي برید ترسره کړی دی چې په پایله کې د القاعده ډلې د 3 پاکستانیو په شمول 45 تنه وژل شوي دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼې کې ویل شوي دي چې یاد برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. دریم خبر: اوس د طالبانو د یرغل او تاوتریخوالي پر وړاندې د رهبرۍ او ارادې وخت دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د افغانستان دولت او امنیتي ځواکونه بشپړ واک او تجهیزات په اختیار کې لري او اوس د طالبانو د یرغل او تاوتریخوالي پر وړاندې د رهبرۍ او ارادې وخت دی. د عوامي نشنل ګوند ایالاتي مشر ایمل ولی خان تېره ورځ پښتونخوا کې قومي جرګې ته په خبرو کې ویلي دي چې افغانستان زما د پلار او نیکه خاوره ده او موږ ټول د لوی افغانستان اوسیدونکي یو، نو هیڅ پښتون حق نه لري چې افغانستان ته ګاونډی ملک ووایي. او پنځم خبر هم له نیمروزه دی چې نیمروز ولایت کې له سختې جګړې وروسته طالبانو د کمال خان بند اوبه ایران ته ورخوشي کړي دي. طالبانو یاده کړنه د ایران دولت په غوښتنه ترسره کړې ده. د نیمروز ولایت امنیتي سرچینې وایي چې د کمال خان بند سیمه د دولت تر حاکمیت لاندې ده، خو طالبانو د یاد ولایت مرکز زرنج ښار کې د اوبو هغه موانع چې ایران څخه یې د اوبو جریان راګرځولی و خلاصې کړي. او د پای خبر هم دا دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تېره ورځ په پښتونخوا کې د لر او بر یو افغان تر شعار لاندې جوړه شوې غونډې ته ویلي دي چې پاکستان د طالبانو په نوم یوه وحشي ډله جوړه کړې چې تر اوسه یې پرې 70,000 پښتانه وژلي دي. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د حکومت پر وړاندې به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي او له یاد حکومت څخه به د پښتنو حقونه واخلي. دا او تر دې مهاله لنډ او مهم تازه خبرونه. تر بیا او بلې ویډیو زموږ له یوټیوب چینل سره پاتې شئ.